د تکل عنوان د موبایل ټلیفون دا د لیاقت بسمل صاحب لیک دی. مونږ چې واړو خیر دومره واړم نو پرتګونه به مو اخیسته چې دا خبره به مو اورېده چې فلانکې کراچۍ ته فلانکي رشته دار ته تار ووالو. مونږ پوهېده پوهېده ومې ګنې تار ته به یې کوتک نیولي او ښه ډډې په ډډې به یې اړولي وي. نو بیا ورو پوه شو چې ټوله علاقه کې به یو خاص ځای کې ټلیفون و، هلته به لاړې او د خپل رشته دار یا یار دوست پته به دې هم ورکړه او هغه چې دا کوم پیغام به و نو هغه به دې هم ورکړه. بیا به د ټلیفون په ذریعه ستا پیغام ورسولی شه. هلته به بیا یو کس هغه سوال جواب په یو کاغذ ولیکلو، هغه به یې جیب کې واچولو او په سایکل به سور شو او چیه کته ستا سوال جواب به ورسولو. خو په دې به وخت هم ډېر خرابېده او پیسې به هم درنه دومره واغېښتې چې لنګه چیلی به پې کېده. بیا ورو ټلیفون عام شه او خلکو په کورونو اجرو دوکانونو کې هم ولګول. خو د بل د یارې نه به یې ورته یا وړه غوندې تاله لګوله او یا به یې ورله د لرګي او بکسه جوړه کړې وه او چې چا کره به ټلیفون نو هغه به ځان سم دولتي نواب ګڼلو. بیا پی سی او یعنی پبلک کال آفیس ډېر زیات شو او هر چا به خپلو خپلوانو او یارانو دوستانو سره د دغه ځای نه خبرې کولې. هر چا سره به یې وړوکی کتابګۍ و چې پکې به د ټلیفون نمبرې لیکلی وې او چې چا سره به ډېرې نمبرې لیکلی وې هغه به ځان سم یو شي حسابولو او دا به یې ښکاره کول غوښتل چې لکه زه ډېر تعلقاتي هستي یم. حالانکې که تا به ورته یو نمبر یاد کړه چې دا سړی څوک دی نو ویل به دې ما سره تخبې کې په اور ګاډي کې په یو سیټ تللی و، نور یې نه پېژنم. خو چې د پی سی او نه باندې خبرې وکړې او راوتې به نغیو په خانک کېنولې وي او لکه د ټریفک پولیس به یې 200-300 پرچه کړی وي. یو ورځ زما پلار ته یو سړي وي دلاور خانه داسې یو شی به راشي چې په ټیکې به کار کوي او خپلو خپلوانو سره به پې خبرې کوي. پلار خو مې ورته وی اوله الله کېدی شي دنیا ډېره ترقي کړې ده. مونږ هلکانو به یو بل ته غوږ کې وې کاکا هم ورته شیش نه الي پرې پټي ولي لکه مونږ وی کاکا ګاډر ارغړی. خو چې لږه موده پس مو کتل نو یو څو مالدارو خلکو موبایل ټلیفون واخیست. لومبو ورځو کې دا میراتمړه ډېر ګران و، په 50,000 روپۍ به سیټ میلاوېده په 15,000 نمبر و. چا به چې واخیسته مونږ غریبو به ورپورې خاندل. مونږ به وی چې دی اخیسته نو په دې مې خبرې نه اخیسته. پپیو ماستو به م وړو او سپیا کې به م ورکره ښې ډېرې وې او ماشومانو به یې په میخه سورلي م خوړه. زمونږ به م زړه پیت کول چې مونږ هم واخلو. خو بیا به مو ځان سره وی مړه انګور تراودي. دلته چې یو شی ګران شي نو بیا د ارزانېدو نوم نه اخلي. واحد دا ښه سمړی شی دی چې د 50-60 نه 50 روپو نه راغو. که یو سړي کره د ماښام وي او د سهار نه وي خو موبایل به ورسره وي او اکثر پکې 2 نمبرې وي او د مختلفو کپنو مختلف پیکجونو نه میسج راشي چې په 2 ورځو کې 250 میسجونه اسې درکولی شي. نو بس هلکانو جنکو پې د یارانې خبرو ته کار ویلی دی. اوس ماله یا خیال ګل خیال لکه ته 800 میسجونه فري راکړي نو موږ به ورسره څه کوو. په دې عمر کې نه موږ سره څوک جینۍ یارانه کوي او نه هلک. بس د باران اوبه دي په نوا به راځي او بار نالی ته به پرېوځي. موبایل ټلیفون په ژوند کې یو عجیبه انقلاب راوسته. ټلیفون خو دی د هر څه نه به خبردار یې. ګړی پکې هم شته، کلکولیټر پکې شته، ریډیو، ټي وي او سی ډي پکې شته. د شپې تیاره کې بله هم بلی. غرض دا چې یو مونځ نه کوي نور هر څه کوي. بسمل صاحب څه لیکلي؟ غرض دا چې یو مونځ نه کوي نور هر څه کوي. البته موبایل راتلو سره دروغ ډېر عام شو. لکه د مثال په تور ذاکر شاه ذاکر همایون همدرد صاحب ته ټلیفون وکړه چې صاحب اجلاس له راځئ. اوس همایون همدرد صاحب کور ناست وي په پی ټي وي خپله لیکلی شوې ډرامه سپرلی به بیا په ګلو راشي ګوري. خو ذاکر شاه ته وایي زه خو رزړو کې یم د واجد الله جان یو رشته دار مړ شوی دی جنازې له راغلی. د موبایل د راتلو نه مخکې به په یارانه کې د یو ریبار موجودګي ضروري وه چې عاشق او معشوقه د زمیني حقایقو نه خبر ساتي. ولې د موبایل د راتلو نه پس ټول ریباران د ګولډن اینډ شیک د پیکج تر مخه بیخي لاس په خپه کېناسته او د ریبار عهده داسې ختمه شوه لکه زموږ د علاقې نه چې ریلوی ختمه شوه. په یارانه کې که دواړه طرفین پاټۍ تعلیمي یافته وي نو خبره ډېره اسانه وي ځکه چې په میسج باندې عاشق او معشوقه د خپل زړه بړاس ایستی شي. خو که چېرې معشوقه بې تعلیمه وي نو بیا هم څه مسله نه ده. عاشق چې خپله یوه دیاړي قربان کړي نو معشوقې له موبایل او نمبر اخیستی شي او معشوقه اکثر د کوټې سر ته وخیجي او د دغه ځای نه عاشق سره په مواصلاتي سیاره برای راست مرکه کوي او مور ته بانه کړي چې څپیا کې سموم. موبایل ټلیفون په پښتو شاعرۍ باندې هم ډېر ناڅاپي حمله وکړه او په پښتو شاعرۍ کې ډېر په تیزۍ سره ورننوته
او اوس به کله کله دا قسمه ګانم اورې چې تر څو پورې به ماله مسکالونه راکوي نو الله دې لیونې کچرینګونه راکوي. زبردست. موبایل راتلو سره ډیر خلک په روزګار شو. څوک هارډویر کوي، څوک سافټویر کوي، څوک باډیانې چارجرې او بیټرۍ خرڅوي، څوک پکې ګانې او تصویرونه د کمپیوټر په ذریعه ورمنډي او یو خاص طبقه د اخلاقو نه غورځېدلي فلمونه او تصویرونه راوړي او زموږ شاه زلمي یې په میموري کارت کې واچوي او د شپې په بلستن کې ګوري چې ورسره هم صحت خرابېږي او هم آخرت. که زه دروغ وایم نو په دې خبره منور خان زخمي هم قسم خوړو ته چمتو دی. اول چې بالکان خپلو کې میلاو شول نو یو بل ته به یې د معاشرتي علوم کاپي راوباسه چې یو سوال ګوټه کړو او بې تعلیم هلکان چې به میلاو شو نو ویل به ستا غوا بوس خوري او اوس که تعلیم یافته دی او که تعلیم یافته خو چې خپلو کې میلاو شي نو یې بلوټوت آن کړی ډېر ظالم شی مې را پیدا کړی دی. یو هلک راته وی په پبو کې یو کس دی خرګاډی چلی وی هغه یو موبایل د خر غوږ پورې تړلی او یو موبایل هغه سره وي چې خرګاډی روانه وي نو خر له مسکال ورکی او چې ودروي نو بیا مسکال ورکی. دې ته وی شرم نمبر 13 آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. خبره به ختمه کو ځکه چې کیسه اوږده شي نو بیا لالا کاري. ډېر ښکلی زبردست.